افغان کپتان راشد خان له کرکټ بورډ څخه ګیله لري. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. راشد خان وایي موږ ته باید د ستر لوبډلو خلاف ډېرې لوبې برابرې شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان وویل دوی ته باید د ستر لوبډلو خلاف زیاتې لوبې برابرې شي. نوموړي وویل چې موږ د سترو لوبډلو په وړاندې لکه استرالیا، انګلستان او هندوستان خلاف زیاتې لوبې نه دي ترسره کړي او د دې لپاره چې موږ په نړیوال کرکټ کې نور ډېر پرمختګ وکړو باید د دغه لوبډلو په وړاندې زیاتې سیالۍ برابرې شي. د سترو لوبډلو خلاف یو ښه مثال د بنګلادیشۍ لوبډلې دی. دوی د ساوث افریقا په وړاندې په نړیوال جام کې ډېره ښه لوبه ترسره کړه. هغه وایي نه دا چې یوازې په 4 کلونو کې د هغوی سره یوه لوبه ترسره کوو، موږ زیاتره د سکاټلینډ او ایرلینډ خلاف لوبې ترسره کوو او د دې پر ځای باید له غټو ټیمونو سره لوبې برابرولو ته پام وشي. راشد خان همداشان په دې هم خواشیني وښوده چې ولې دوی ته په ټیسټ چیمپینشپ سیالیو کې ځای نه دی ورکړل شوی. موږ په دې ډېر خواشیني یو چې په ټیسټ چیمپینشپ سیالیو کې شتون نه لرو. زما په خیال په اوس وخت کې موږ په ټیسټ کرکټ کې ښې لوبې کړي دي، خو بیا هم په 3 ټیسټ لوبو ترسره کولو سره تاسو نشئ کولی چې په ټیسټ چیمپینشپ سیالیو کې داسې زر ځان ضایع کړئ. د یادونې وړ ده چې د راشد خان په لوبډلمشرۍ کې افغانستان وکولی شول چې بنګلادیش په ټیسټ لوبه کې په غټ توپیر مات کړي او په دې سره یې د استرالیا پخوانی ریکارډ هم مات کړ چې په کومه ټیسټ لوبه کې زیاتې بریاوې خپلې کړې وې. دغه راز په دغه ټیسټ لوبه کې راشد خان د پاکستاني عمران خان هغه ریکارډ هم مات کړ چې د یوه کپتان په توګه یې په لومړۍ لوبه کې 10 وکټې او همداشان یوه 5 وهلې وه. راشد خان په یاده لوبه کې یوه کپتان په توګه 11 وکټې او همداشان په پوهنه کې یوه نیمه سلیزه هم جوړه کړې وه. ټاکل شوې ده چې د ویسټ انډیز او افغانستان ترمنځ په 3 شل وریځو 3 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه کې افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ شي. دواړو لوبډلو ترمنځ به لومړۍ شل وریځه سیالي د نومبر میاشتې په 5مه او 2مه سیالي د نومبر په 9مه او 3مه د نومبر په 9مه نیټه په دهرادون لوبغالي کې ترسره شي. یوه ورځنۍ سیالۍ به د نومبر په 14مه نیټه پیل او د نومبر په 14مه نیټه به پای ته ورسیږي. له هغې وروسته به د دواړو لوبډلو ترمنځ یوازینۍ ټیسټ لوبه د نومبر په 28مه نیټه په دهرادون لوبغالي کې ترسره شي. ملګرو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته.